د عمر تر 3 میاشتو پورې د هولسټین نسل د خوسکیو د ودې ارزونې معیاري شاخص. د دې موضوع اصلي هدف په دې کې دی چې څنګه کولی شو موږ خوسکي په معیاري ډول باندې وروزو او خپلو هدفونو ته ورسیږو. د خوسکیو په روزنه کې د ټولو نه لومړی موږ باید هدفونه وټاکو او هدفونو ته باید ورسیږو. د عمر په لومړیو 10 ورځو کې خوسکي لږ تر لږه باید د ورځې 1500 ګرامه وزن واخلي. د عمر په لومړیو 10 ورځو کې خوسکي باید لږ تر لږه 15 کیلو وزن واخلي. د خوسکیو د زیږیدنې څخه یوه میاشت وروسته خوسکی باید 15 کیلو له خپل اصلي وزن څخه چې زیږیدلی دی ور اضافه شي. مثلا ستاسو خوسکی چې کله وزیږید 40 کیلو وزن لره، د یوې میاشتې وروسته باید دغه وزن 55 کیلو ته ورسیږي. د خوسکیو د عمر په 2مه میاشت کې خوسکی باید هره ورځ 900 ګرامه وزن واخلي. یعنی د 10مې ورځې څخه تر 18مې ورځې د عمر پورې خوسکی باید 900 ګرام وزن هره ورځ واخلي. که په لنډ ډول یې ووایم چې په 2مه میاشت کې خوسکی باید لږ تر لږه 20 کیلو وزن واخلي. له 2مې میاشتې نه وروسته تر 3مه میاشتې پورې هره ورځ خوسکی باید 1200 ګرامه وزن واخلي. د 3مې میاشتې په اخره کې یا د 90مې ورځې په اخر کې د خوسکی وزن باید 120 کیلو وي. که په لنډ ډول باندې ووایم که چېرته تاسو یو خوسکی ولرئ او په لومړي ځل باندې د هغه وزن 40 کیلو وي، نو یوه میاشت وروسته د هغه وزن باید 55 کیلو وي. په 2مه میاشت د هغه وزن باید 82 کیلو وي. په 3مه میاشت وزن د 113 څخه تر 120 کیلو پورې وي. نوې تجربې ښایي که چېرته خوسکي په لومړیو 3 میاشتو کې دغه وزن ته ونه رسیږي، نو په راتلونکي کې د خوسکۍ څخه ښه غوا نه جوړیږي چې د شیدو تولید یې لوړ وي او هم په راتلونکي کې د نورو ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي.